دغه لسان یا خوله چې الله تعالی موږ ته راکړې ده په دې کې خو شک نشته چې ښه خوندور خوراک ورباندې کوو، خبرې ورباندې کوو، خو د ذکر دپاره هم ځانګړې شوې ده چې باید الله تعالی ورباندې یاد کړو. په دغه خوله چې هغه خبرې وایه ډېر احتیاط ورسره کوه. داسې خبره به د خدای ناخواسته تر خوله راوتلې وي چې یو ډېر دردېدلی زړه چې څونه دردېدلی دي څو چنده به یې دردولی د خولې سره احتیاط کوئ. داسې یو الفاظ راباسئ چې خدای ناخواسته یو مسلمان در څخه زهیر نسي، او هغه خبرې چې تاسې لرئ هغه د خپل ځان سره وساتئ. بلکې هغه ډېرو پخوانیو یوه ډېره ښه خبره کړې ده، ورکله چې خبرې تاسې کوئ زړه ته یې سپارئ، د زړه څخه یې عقل ته سپارئ، بیا یې د خولې څخه راباسئ، تر څو مو ناویلې خبرې بیا سبا نه وي چې موږ ته په یو ډېر غټ ځای کې ودرېږي او جواب یې بیا ونه لرو. خدای تعالی دې مو دغه ژبه را کنټرول کړي. السلام علیکم ورحمة الله.